او ښکلي مې راشه راټول کړي دي ټول چې پکې ستا په شان ګلاب څوک دی ته یې ښایسته او زه مین در باندې وایه اشنا خانه خراب څوک دی. ډېره زیاته مهرباني. ډېره زیاته مننه مهرباني دا پروګرام چې چا جوړ کړی دی. مېلمانه به غزلې وایي. یو دوه شعره چې وایي د مینې رنګ په مونږه ښه نه راځي، د مینې رنګ په مونږه ښه نه راځي او جانانه بنګ په مونږه ښه نه راځي. د مینې رنګ په مونږه ښه نه راځي او جانانه بنګ په مونږه ښه نه راځي او مونږ ته رباب مونږ ته ستار ټنګوا د بنګړو شړنګ په مونږه ښه نه راځي او ښکليه برند برند راته مه راګوره او د سترګو جنګ په مونږه ښه نه راځي. او غزل دی چې وایي هر چاته د هر چا نه خطره ده، هر چاته د هر چا نه خطره ده او مولا ته د مولا نه خطره ده، هر چاته د هر چا نه خطره ده او مولا ته د مولا نه خطره ده، پتنګ ته د رڼا نه خطره ده او رڼا ته د هوا نه خطره ده. پښتون د پښتنو سره په جنگ دی، بلا ته د بلا نه خطره ده. پښتون د پښتنو سره په جنگ دی او بلا ته د بلا نه خطره ده او دنیا ته د انسان نه راته ښکاري او انسان ته د دنیا نه خطره ده. او د بعضو ایمانونو ته جانانه د حسن او ښکلا نه خطره ده. خاکسار صاحبو د بعضې ایمانونو ته جانانه د حسن او ښکلا نه خطره ده او دا خوله به لږه بنده ساتې پیره، دا خوله به لږه بنده ساتې پیره او نظام ته ګورې ستا نه خطره ده او د ښکلو ته د چا نه خطره ده، د ښکلو ته زما نه خطره ده او دا خپل او پردي پرېږده پښتونه ویم تا ته د هر خوا نه خطره ده او درور د لاس سرور په اور کې پروت دی اشنا ته د اشنا نه خطره ده او عثمان خیالي زمونږ پښتنو ته او زمونږ د باچا نه خطره ده، هر چا ته د هر چا نه خطره ده، مولا ته د مولا نه خطره ده. او یو دوه شعره دي چې وایي لکه زما په شان خراب څوک دی، دلته غریب څوک دی، نواب څوک دی او ښکلي مې راشه راټول کړي دي ټول چې پکې ستا په شان ګلاب څوک دی ته یې ښایسته او زه مین در باندې وایه اشنا خانه خراب څوک دی. ډېره زیاته مهرباني او مننه.